ابو الاسدین کم په منډی کې د سپوشي کوم بادام وچه میوه دا شان شکر الحمدلله خیر فضل د خدای د اسره کال خیر میوه ټول میوه ډېر اخلي کوش په اکثر وخت کې بادام او پسته او دا شان ډېر اخیستل کېږي په خاطر چې اختر کې دا شان ډېر والا خپل هیواد کې ډېر خوشاله شکر د فضل د خدای دی یو د اقتصاد مشکل دی ان شاء الله اقتصاد مشکل هم اساسال شي دما خپل تقریبا هغه 12 کال کې 12 پورې نرخونه ډېر ټیټ شوي دي په هغه نه ده پروسه کال مثال یو کیلو پسته په 900 روپۍ اوسه کال دغه 200 روپۍ همداسې چهارمغز پروسه کال 800 روپۍ اوسه کال ده په 300 روپۍ نرخونه ډېر ټیټ شوي هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې بېځایه د اسراف نه کوي خیر د موږ که کار هم شي مشکل نشته دا خیر هغه بې اسراف نه کوي والا اوس راغلو مالې نرخونه مو ګورو هغه مو ګورو دا سړی چې ده لکه نسبت د بازار کې انصاف هم کوي او جنس هم ښه ده زه همیشه هم دلته راځم سودا نو اختر لپاره موږ هم غواړو چې څه تیاری هم ونیسو میوه به والا پیسې چې څومره راوړي خو مصرفېږي دا خو دکان ده او خیر نظر مطابق چې 3000 شو 4000 شو بس چې هغه کوم ضرورتي شیان یې همغه به واخلو ما پیغام هېوادوالو ته دا ده چې ښه اختر ورته غواړم او سوکاله اختر دې تېر کړي خوښ او خوشحاله اختر دې تېر کړي او سرتاسري امنیت ورته غواړم قیمتونه خو رښتیا خبره وکړو نظر نورو کالو ته ټیټ دي خو پیسې درک نشته پیسې کمې دي قیمتونه ښه دي شی واخلو کښته هم زور ورسېږي همدا کشمش نخود او بادام او پسته دغه زموږ د اختر عنعنات دي نو دوکاندارانو ته خو دا پیغام لرو چې خلکو سره لږ هغه وکړي مراعات وکړي دوی نسبتا نظر خلکو ته یو اقتصاد ښه ده او خلکو سره پیسې آمد نشته او مصرف شته ده دوی نه خواهش کوو چې دوی خلکو سره لږ کومک مرسته وکړي تر خپل د توانه پورې دا میوې خو ټولې خوښوي دا بادام ډېرې خوښوي دا پستې ډېرې خوښوي کشمش هم لکه روز کالونې او 2-3 روپۍ رالېږلې او پسته هم 2-3 روپۍ رالېږلې هر چیز کې او 2-3 روپۍ ارزانه شوی